دا خنزیر په ټولو حیواناتو کې ولې زیات پلیت دی؟ چاله ورځي د دې جواب درځي؟ خنزیر په تمامو پلیتو کې د خنزیر نه زیات پلیت بل څه شی نشته. دا ولې؟ ځکه چې خنزیر بې غیرته دی. بې غیرته څنګه دی؟ دی چې د کومې خنزیرې ښځې سره جوړی او یو دریم خنزیر راشي او د ده په دې ښځه وخیږي، نو دی ورشي په ژبه باندې خنزیر پاک کی چې ښه دی وکړه چې زما په ښځه وخاتې. وایي په ایمان په پاکستان کې دا شته که نه؟ یارېږئ مه، سړی رست وي او ښځه یې مخکې سړي له لاس ورکړي، دا که نه ده؟ نو نن موږ د خنزیرانو نه بدتر یو. سړی ورسره روان یي د ډبلو ډله او ښځه یې جوړه کړې سینګار کړې، دا ټول سړي ورته ګوري. دا د خنزیر نه بدتر دی که نه دی؟ د چا ښځه چې 24 ګنټې پردي سړي د هغه تماشا کوي او هغې ته ګوري، دا د خنزیر نه بدتر دی که نه؟ ستا ښځه خو تا دپاره ده که نه؟ ستا ښځه خو خره نه ده چې هر خر دې پېښېږي. نن ستا ملک داسې شو. نن به په پاکستان کې چې په افغانستان کې اور بل دی او امریکا غوندې الله هلاک او تباه کا، پروردگار د صفحه هستی نه مټاو کا، الله د صفحه هستی نه مټاو کا. نن به په پاکستان کې چې د مسلمان درد په زړه کې وی، چا به واده کړی وی، چا به ډمان راوستی وی، چا به ډمې ګډې کړی وی، د دوی په ټي وي او په ټلویزیون باندې که د کابل غم ور سره وی، د کابل درونو غم ور سره وی، چې هلته مړي پراته دي، ښځې ویرونه کوي لګیا دي، نو د دوی په ټي وي او په ریډیو باندې به تبلیغ کېده. نن مونږ داسې مونږ له به روټۍ خوند را کړی، مونږ به د چا پولاو تتري او تاسو کې به هم ډېر خلک د چا ودونه والي راغلي به یې. څه چل دی؟ کارډ یې راغلی، کارډ یې راغلی، کارډ دې راغلی که نه؟ کارډ په تا ومنډم، کارډ صحیح. بس چا اواز کړی نه وي چې ورته د سپي غوندې خوله واده کړي ورمنډه وي د بېګانه روټیو خو چې پولاو دی. یو نه مې پوښتنه وکړه، مالکه دغې واده له تللی ویلا ویل ډېره ښایسته حلوا وه پکې او قورمه وه پکې او کوفتې وې پکې او وریجې وې پکې او دې نه غول خوراک ښه دی چې ویې خورئ. غول دا د غولو لارۍ چې په دې سړک تېرېږي چې دا ټوله لارۍ غول دې په خوله کې واچوم، په دې وخت کې د دې ودونو نه دا د غول خوراک ښه دی چې هلته په مسلمان اور بلیږي لګیا دی. 2 لکه هایټ باندې جهازونه پې راځي او بمباري پې کېږي او نن ته دلته پولاونو ته ناستې، تا خدای هلاک که چې هلاک شي. ستا نمبر هم را روان دی، واجپای درته په ملا ټپی که یو غړم دلته په لنډۍ کې شوی یو غړم. نو دلته دې جومات کې ما ته طالبانو ویلې ویل یاره مولانا صاحب ته دلته سمله، نو دلته بار د دې خانانو ځای کې مورچې کنستې وي، نو د شپې به چې ګوګو شو که نه، نو د ټولو خلکو به منډې کړې مورچه کې به کېناست، داسې به ناست. یو پکې سر کل کړی و، نو هغه بل ورته وایي چې وا ځواني مرګ چې سر پټ کا. ویلې ولې؟ ویل پړک وهي هلته نه پاس نجات ونه ګوري. تاسو ما ته معلوم نه یې؟ پړک وهي ویل نو پاس دې کوټه کې زه پروت وم، دلته دې جومات کې یو چترالی طالب و، نو ما ته اواز کوي د شپې 2 بجې وي ګوګو شو، چاله جاز راغی، ما ته وایي چې مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب. ولې هلکه؟ ویل ګوګو شو ګوګو شوله مورچې ته رامنډې کړه. تاسو هغه اوس په دې جومات کې یو پټاخه خلاصوم، که تاسو ټولو ټیزونه وانه چول
او منډې په دې دروازه به یو بل باندې ورپرېوځئ یو پټ هغه هم زړونه دي چې نن په جلال آباد او په کندهار کې او په کابل کې سینې بمونو ته نیولي هغه هم زړونه مونږ مثال څه دی ما خو بمبارۍ لیدلې دي په پاکستان کې د دې قوم حال مې هم لیدلی داسې چلو چې اجړاګانو اتفاق وکړو چې اتفاق یې وکړو چې دا ټول خلک شوکي کوي نو دا مونږ څه بلا والي راځئ چې مونږ هم شوکي وکړو نو لاړه د یو جوارو په پټي کې 4-5 اجړاګان پټ کېناسته او یو اجړا چې دی هغه په لاره کې ودرېدو نو یو خر والا چېرته بار خرڅ کړی و پرې را روان و نو دا اجړا ور مخکې شوی دی خر ماما څه دي که څه در سره یې راکړه مونږ غله یو لاس شو کوو دا اجړاګان چې څنګه خبرې کوي که هغه ویل خر والا سره کوته کو پوه شو چې دا خو اجړا دی چې یو شاک یې ورکړو منډې کړې نور اجړاګانو ته ویل خورې راپاسئ ویې پېژندو تاسو د کافرو پېژندلي یې هندو پېژندې دي پاکستانیانو به وي هندو سره سل پاپړ د یو لوړ سل پاپړ د یو لوړ هندوان که سل پاپړ دي په یو لوړ به و نن هغه پاپړ راپاسي څه په مخه کړي یې په کشمیر کې هره ورځ اورئ که نه چې 10 مړه شو 15 مړه شو 10 مړه شو 20 مړه شو 30 مړه شو هغه پاپړو نن په مخه کړي یې که نه دوی دلته مونږ ته ملیشه او بارډر ګرځوي او په لاره یې داسې شی مې ښیي چې هغې ته څه بلا ویله ګر انجیون څه بلا انجیون او د اوسپنې ټوپه هم په سري په هغې د پاسه جاله یې مچولي دلته په مونږ داسې تېري آرام سهار مې ما یو ته داسې سر وخوځول په آرام کې ای داسې کړه سر په آرام کې مونږ یې پېژندلي یو پېژندلي ټول کافر ملکونو مسلمان ملکونه پېژندلي چې دا بې غیرته دي دا روټي خلاص دي دی د تورې نه دي لاړه هغه خلک او وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ یغور دلاڑی چخلے بد عشر اند بوئی کولو اس کا عطر مگی ام دمینی بوئی تے ناراض ختم انسان معنا دا ده چې یو بل سره مانوس وي د یو بل علاج وي په یو بل قربان وي تاسو وایئ په ایمان چې ستا ضرور په کور کې مړی شوی نو ته به خپل کور کې ډولکی وغږې نو مونږ او تاسو ټول د یو بیبي حوا او د آدم علیه السلام اولاد یو که نه نو ټول رونه یو که نه پلارم یو دی او مورم یو ده که نه ده نو زما ضرور په کور کې مړی شوی دی او زما په کور کې دوپړی غږي شرم داسې لعنت ملک ته پکار عزیزانو عرض مې داو چې عظیم انسان اله سړی جوړ شي چې هغه ګناه وکړي او بیا پښپیمان شي او اراده خدای ته د رجوع دې ځای باندې دا یو اعتراض دی چې الله پاک خپل حقوق خو خلقو ته معاف کړي د خدای دی چې څومره ګناه کړې ده نو درته معاف کړي چې دا هغه اختیار لري د هغه ته څوک ویلی شي چې دا ولې لیکن د بنده حق چې دی هغه خدای نه معاف کوي اب بنده په خپله معاف کوي دلته قتل چې دی دا خو د بنده حق دی هغه 100 واړه مړي به دته معافي کوي نو هله به دی معاف کېږي که نه به کېږي نو څنګه خدای پاک معاف کړو علماء لیکي چې یو حقوق الله دی او یو حقوق العباد دی دا الله حقوق چې دی هغه په توبه معاف شي
او د بنده حقوق چې دي اپ توبه نه معاف کیږي، هغه با بنده درته معافي کوي نو الله به ته معاف کیږي. دا خو حقوق العباد. علما وایي چې الله د چا د بخنه اراده وکي نو داغه بخنه ته به یو وجه جوړه کی، وجه به دا جوړه کی چې دا سړی چې دا کم قتل شوی دی دته به په جنت کې یو ځای وخی، نو دی به تقاضا وکي چې خدایا دا ځای مال راکا، نو الله به ورته وایي چې دې سړی ته معافي وکړه نو دا ځای به درکم. نو دی به دا غځای متعلق دومره په اشتیاق کی وای بچیا الله ما دته سلزل معافي کړي دا خدا ځای مال راکا. نو په دې رنگ به الله حقوق العباد چې وغواړي نو به معاف. تاسو خیال راغی؟ نو عرض میں داو چې انسان کامل سړی اله جوړ شي چې هغه کې دا ماده پیدا شي چې په تیر شوو ټولو بدو باندې خپېمان شي او خدای ته رجوع. عزیزانو د صحابه ژوند تاسو وګورئ. حضرت عمر توره رئیس دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پرې کولو پسې را روان او پیغمبر د زړه په سترګو ولید او توبه یې وایسته او لا اله الا الله. دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. یو سوال دا دی چې دا رجب میاشت وا تقریبا 13 شو، عام طور باندې د میاشت کې خلک زکات وباسي او زکات چې دی هغه په چا باندې کیږي؟ نو زکات د پاره نصاب چې دی هغه 6.5 روپۍ دی. 6.5 روپۍ چې چا سره نغدي وي او د ټولو ضرورتو نه بچت پاغه باندې کال تیر شي نو هغه کې به بیا 2.5% زکات ورکړي. سلو پسې دونی میں 0 پسې 25 سلور 0 پسې دوشوي سل او 2 پسې 50 او 500 پسې 12 نیمه نو 1.5 سل او 12 نیمه 1 سل او 2.5 روپے اتانی دا د 6.5 روپو زکات کی. چا سره چې بیا زیاتی وی لکوی هغه پسې 2.5 روپے دا سه ور پسې شماري. نو زکات نصاب چې د عزیزانو هغه 2.50 نیمه تولې سپین زر دي او 9 تولې سره زر دي. کيو سړی سره نقد نصاب هم وی او بیا 1 تولا سپین زری نو دا باغه سره یو ځای کوي او 1 تولا سره زروین نو دا باغه سره یو ځای کوي او حساب به لګي او 2.5% په حساب به ورکړي. دا د زکات د سوال کون کی جواب. دویمه خبر عزیزانو دا دا چې اوس کپ ریډیو باندې اوري او کده دوی په ټلویزیون باندې اوري او کده دوی په اخبارونو باندې ګوري نو بغیر د دهشتګرد نه بل ټکی نشته. دهشتګرد دی او دهشتګرد دی، دهشتګرد دی او دهشتګرد دی، دهشت.
د دوی مطلب دا دی چې دهشتګرد هغه سړی ته وایي چې هغه بې ګناه یو سړی مړ کړي. تاسو په ایمان ووایئ چې نن پر روی زمین باندې د امریکې نه لوی دهشتګرد بل څوک دی او د هغې نه لوی ذلیل او ظالم ملک بل څوک. دهشتګرد خو دا معنا ده چې بې ګناه سړی وجل کنه. نو کابل کم ظلم امریکې سره کړی دی؟ امریکا خودی یا عدالتن یا په دوه کسو کې ثابته کی چې افغانستان په امریکا کې یو چرګ مړه کړي او نن هره ورځ لس زل بمبارۍ په قندهار او په افغانستان او په جلال آباد باندې لس زله بمبارۍ کی او بے گناہ ماشومان، زنانا، سپینګيري دا پکې مړ کی. نو الله پاک دې دا مسلمان ملکونه په خبر ګستر ګوړاند کی چې پټه پوکی او نظر نه لګي. نن دا ټول خاموش دي او دا نه وایي چې ته د دهشتګردۍ نوم ملې نو ظالمه تا نه لوی دهشتګرد بل څوک دی. او بیا بې ګناه یو سړی مړ کول دا د قرآن فیصله ده چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. چا چې یو مسلمان بے گناہ قتل کړو نو د دې سزا به صحیح، د دې سزا به جهنم وي او جهنم به څنګه خالدا فيها، ټول عمر به په جهنم کې پروت. بیا دا د قرآن نه ثابته ده چې من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا من قتلها فکأنما قتل الناس جميعا. چا چې یو مسلمان د مرګ نه بچ کو د دې اجر به دومره لکه دا ټوله دنیا د ځمکې په سر د مرګ نه بچ کړي. من قتلها فکأنما قتل الناس جميعا. چا چې یو انسان بے گناہ قتل کړو د دې سزا بدای لکه د ځمکې په سر تمام بنی نوع انسان چې دی دا ټول مړ. د یو په سر کې به ګناه دومره وي لکه چې د ځمکې په سر بنی نوع انسان نه پرېښی دا ټولې وژلي. نن امریکا د یو په بدل کې د ټولې دنیا قاتل دی او کنه د ټولې دنیا. نو عزیزانو نن هغه د ټولې دنیا قاتل هغه مونږه دوست ګڼو او مونږ ورته دوست وایو. د ټولې دنیا قاتل ته چې څوک دوست وایي د دغه نم لوی د کافر بچو بل څوک نشته. عزیزانو د خدای نظام دی. تپوس شو چې شهید دی چې په ګولۍ ولګي یا په توره ووالی شي په دغه وخت کې خو به د ګولۍ لګېدلی ځای یا د تورې وهلی ځای ډېر درد کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، شهید چې
په ګوله ولګي یا په توره ووالی شي یا په بم کې والوزي. د ده دا زخم دومره دردم نه کوي لکه د ډېرې ازغۍ چې د سړي په بدن کې لاړ شي، دومره دردم نه کوي. او د ساه وتو سره د روح چې دی هغه بیا په جنت کې داخلي. عزیزانو د شهید رتبه چې ده هغه په پیغمبرای پسې دویمه درجه ده. نو نن که صحابه د کابل په ځمکه باندې شهیدان شوي او تر اوسه پې پراته دي، نو د افغانستان په تقدیر کې الله پیغمبرای پسې دویمه درجه لیکلې ده د هغې په تقدیر. بیا د هغې د حوصلې ته ګوره چې په ایمان درته وایم چې په روپۍ کې ټیډي پیسه ټول افغانستان گبراو نه دی بالکل. هره شپه پې سو بمبار. زمونږ دا ملک څه وایي چې بمباری ہوئی اور आग के शोगले बढ़ उठे और बमों की आवाज बड़ी दूर दूर तक सुनाई दी गई. इस्लाम देता हुई, मुसलमानी देता हुई. मुसलमानी खो देता हुई چې په مشرق کې واوري چې د یو سړي په سر باندې درد دی او ته په مغرب کې اوسېږي او ته ورسره په تبه ځان ونه نیسې نو تاړو مسلمان نه. اوس اول په دې بلوچستان کې تاسو وګورئ ودونه دي صاحب، دا میاشت را ختلې ده صاحب، بل دی او ګډا ده او هلکان دي او ښځې دي او ډمې دي. سهار رانه چا تپوس وکړو بیګا هم په دې واده کې ډمې ګډې دي. مالې ښه وکړه. شیخ سعدی صاحب وایي چې هر ګناه کې کنی در شب یدینه بکن، हर गुनाहे की कुनी दर शब यदीना बिकुन ताकि असदर नशीनान जहन्नम बाशी. वो यार गुनाह चिके नुद जुमे पशपय कवा, अरे गुनाह चिके नुद जुमे पशपय कवा बोले ताकि असदर नशीनान जहन्नम बाशी. چې په جهنم کې د دوزخیانو صدر وي کنه. جمعه پشپه ګناه کوا د خنزیر بچیا چې کم از کم التم درته لویه رتبه ملو شي چې د دوزخیانو صدر وي کنه. زه خو ګورم دا قوم ودونو ته روان دي د ګلونو هغه ګنټې په کاغذ کې توکړې اخیستي وو. دا بني آدم دي. رحمان بابا وایي وای که ظاهر میں د سړو دی زې سکړما، که ظاهر میں د سړو دی زې سکړما، په معنا کې د چارپایو په حساب یم. که ظاهر میں شکل د سړی دی خو زه په معنا کې سپی یم. مونږ مانوي سپی خریو